دلته دوه خبرې نورې دي. یو د افغانستان نظامی پوځي پیاوړتیا ده، یو د افغانستان اقتصادي پر ځان بساینه یا پیاوړتیا ده. دا د برټش امپایر پالیسي وه له ډېره وخته، د امیر شېر علي خان له وخته بیا امیر عبدالرحمن تر اخره پورې نن هم د برټش امپایر او د امریکایانو بیا د پاکستان لکه تاسو یاد کو، موږ د دې کره معلومات لرو چې امریکایانو د بون په وخت کې د بون هغه چې کېدله کانفرنس چې کېدو، له هغه وخت د مشرف له سرکار سره دوی دا تړون کړی و چې د افغانستان اردو ته به جټ الوتکې نه ورکوي، ټانکونه به نه ورکوي او نورې درندې وسلې به نه ورکوي، لکه څنګه شورویانو چې ورکولې. شورویانو سکاډم ورکړی و په سلګونو جټ الوتکې، د ټانکونو خو حساب نه معلوم، په زرګونو او نورې درندې وسلې. د افغانستان اردو چې ده هغه په ډاټسن کې جنګ کوي تر ننه پورې. د هغې وجه دا ده چې په تېرو 4.5 کالو کې زموږ 45,000 ځوانان، دا د یو سوچ کوه 45,000 دا د یو اردو جینوساید دی. بالکل دا خو صرف مطلب نظامی مطلب عسکر وژل سوي دي. دومره عسکر په نړیواله جګړه کې، په دومره نړیواله جګړه کې د یوه هېواد هم نه دي وژل سوي لکه د افغانستان چې له طالب سره په جنګ کې وژل سوي دي. دویمه، دوی دا بین لګولی دی چې افغانستان کې به داسې پروژې نه شروع کیږي چې په هغه کې افغانستان دومره وکولی شي چې د خپل مامور تنخوا ورکړي، د خپل عسکر معاش ورکړي، په خپله بودیجه جوړه کړي. دوی په ډریپ باندې افغانستان ساتل غواړي، دومره مجبور ساتل غواړي. نو دا دوه خبرې. نو زه دا خبر راټولوم، هغه دا ده چې سوله که راځي نو موږ په کار ده چې که لو جرګه وي، که میډیا وي، که د افغانستان نور مدني ټولنه وي، که د ځوانانو ګروپونه دي، که د افغانستان پارلمان دی، که په بهر کې افغانان دي، په یو خبره باندې موږ سر خلاصوو. موږ سوله داسې سوله نه غواړو چې د دوه ګروپونو سره جوړ جاړی، چې یو بل ګروپ راشي په افغانستان کې په حکومت کې شامل شي. موږ ضمانتونه غواړو، 4 بنیادي ضمانتونه موږ له نړیوالو څخه غواړو، له امریکایانو څخه غواړو، له ملګرو ملتونو څخه غواړو، له زبرځواکونو څخه غواړو. اول ضمانت دا دی چې دا به جوړ جاړی نه وي، دلته به مکمله سوله وي، امن به وي، جنګ به نه وي، بیا به یو ډزم نه کېږي. د دې ضمانت. دویم ضمانت دا غواړو موږ چې افغانستان به پاکستان ته پټیکه نه ورکوي، لکه څنګه چې ښکاري دا 40 کاله دوی افغانستان پاکستان ته پټیکه ورکړل. پاکستان سره د افغانستان هیڅ کار نشته. پاکستان د افغانستان په سوله کې باید فریق نه وي، څه معنا چې د افغانستان د جنګ او د سولې اختیار وي. دا ضمانت موږ غواړو. دریم ضمانت موږ دا غواړو چې د افغانستان اردو باندې چې کوم بندیز دوی لګولی دی د درندې وسلې، دا به لرې کول کېږي. افغانستان اردو باید اجازه ولري، د افغانستان سرکار اجازه ولري که هغه له روسانو څخه وسله اخلي، که له هند اخلي، که له چین اخلي، که له لویدیځ اخلي، هر ډول وسله چې اخلي دا د افغانستان حق دی. څلورم ضمانت موږ دا غواړو چې د افغانستان اقتصادي پیاوړتیا، په افغانستان کې په کار دا ده چې برېښنا او صنعت کارخانې، فابریکې موږ اجازه ولرو. دنیا آماده ده چې له موږ سره کومک وکړي، انویسټمنټ وکوي دلته، خو د امریکایانو پالیسي دا ده چې دوی په دې لاره کې خنډ دي. نو دغه 4 ضمانتونه موږ له دنیا څخه هم غواړو. ګرانو کتونکو، دا و نن زموږ سکالو او په دې باره کې موږ د 4 ضمانتونو خبرې وکولې چې په افغانستان کې کومه سوله را روانه ده. موږ حقیقي سوله غواړو، داسې جوړ جاړی نه غواړو چې بیا له یوه ګروپ سره جوړ جاړی وشي او د افغانستان کې د جګړې یو بل پړاو شروع شي د داعش په نامه یا د بل په نامه باندې. ستاسو ډېره مننه. بیا تر بل پروګرامه پورې له موږ سره اوسئ. ډېره مننه. د خدای په امان.